د کہانی شروعات د یو بوډا سړی نه کیږي چې هغه د ګاډي ډیګې کولو کی چې حیرانه پاتې شي ولې چې په ګاډي کې پورا یو بیگ پوډر پراته دی پتا دې سره بیگ بند کی چې د شاته نه په پولیس आवाज وکي وسد روان کړی دی چې دی ورته په خندا شي وی هیڅ هم نشته تش غوزان دي نو سیل وړما پولیس د تلو والی چې سپې په غپېدو شي په دې سره بوډا سخت یریږي او چې څنګه په ګاډي کې تختیدو والی نو ټیټ پیسټ ته پام شي هغه دغه پلاسو لګي او سپې ته بند کی چې پس سره سپې چپ شي او د پولیس والی بوزي د توای ګوره تکړه سړی ډیډګه بند کی او مال خرڅ کی چې په خرڅولو سره ورته خډېره پیسې ملو شي او مستی په شروع کی دغه یو خپل ژوندۍ وا ټول ورځ به په باغ کې تیر ولا او چې ځات ټیم بو سره پاتې شو هغه به د خځو سره په کپونو کې تیرو څو وخت مخکې دغه کاروبار په یو شپه کې تباہ شو چې بینک ته پکې کور هم واغشته د خپل ټول سامان په گاډي کې واچي او د لور کور ته راشي چې نو سه ولا په خوشاله راشي او د در سامان په بار کې ته پوسو کی چې دی ورته بانو کی بدا د گاونډیانو دی هغه کور ته را دنه کې جوس ولا تیار کی چې په دې کې لور او خزه راشي لور لاړ شي او خزه ورته بچ خوشي وی تر اوسه پورې چرته وی ته اوسه پورې چرته زما یا د لور ته پوسټ کړی دی نو سه د دومره غټه شو او تا اوسولې ده د دې بادر روان دی مونږ سره د روپې درک نه لګي دا خبره دا غزړه مات کی او په جړه کې د خپل گاډي خواله راشي په دې کې یو ملمنه د خواله راشي وی تا یو سل ویخ ملکونه کتلې دي او یو ځل هم د تر ټریفیک والا پرچنه د درکړي د دې دا مطلب شو چې ته یو تجربه کار ډرایور هغه ور خپل کارت ورکی وی ما ته د یو ډرایور ضرورت دی خو خولي پیسې بالا در کوم بس سامان په احتیاط سره رسول پکار دی دی په خوشاله باندې په هغه پته باندې روان شي چې یو مصری خانه لورسي هغه مصری خانه د بدمعشانو ډکې هغه د گاډي وګوري چې دی ورته وای چې سامان دي زره پکې کېک دی چې کټا ورته وای ودا موبایل واخلا خورینګ په چاته کې تا ته په خپل په دې رنگونو میسجونه راځي وی سامان به ورسه او گاډي با کولو پرک دی تا ته په خپل پیسې په خپل ملوشي هلته پر رسیدو باندې دی هم دغه سیو کی او چې څنګه واپس راشي نو د پیسو یو غته وته ملوشي په دې کې یو سړی راشي او د خپل نمبر ورکی چې ست د هم ضرورتي ما ته وایا ډیر روان شو په دغه پیسو باندې د نوسې د ټول واده خرچه په خپل وکي او د لور او د خزه پروا کولو بغیر خمستي وکي او د واده نه چې کله فارغ شي نو ځان لا یو نوې گاډي راکوس کی او د ملګری خواله پکې راشي وی راځه چې په چکر لاړ شو هغه ولا په گاډي پسې ټوکو کی وی دا د ساغشتي دی واپس مصری خانه ته لاړ شي چې د مخ سری خوي پکې مال کېک دی او دا ځل بل موبایل ولا ورکی دی ورته وایي چې ما سره لا هغه زوړ موبایل شته چې هغه ته باخلی او ماته کی وی هر یو پیریلا نوې موبایل پکار دی او په دې خبره دې ډیر روان شي دا د دویم ځلو چې په لار کې د مزل نمزي اخلي چې کله د خپل خوې خوراکونه کوي او کله د ځان غونتي سیلیانو سره خبرې په دې کې د خپل منزل ته ورسي چې د مال والا کس په انتظار کې ود شي چې د پرې دو سره خوشاله شي او دا ځل ته دومره پیسې ملو شي چې خپل ټول ملګری راټول کی او ملګرو سره د غانو واده هم د تعریفونه کوي خو یو ملګری په د ریاکاري आवाज کوي ولین سبا ته کار لکیو ریاکاری زیاته په دې سره دې بیا مصری خانه ته مخ وکي چې کټا در د جرأت تعریف وکي او موبایل ولا ورکی دی روان شي چې په لار کې ورته دا خیال راشي چې اخر بي په گاډي کې سګ دي چې مال دومره پیسې راکړي چې کله د گاډي ډیګه کولو کی نو پاغي کې غزان پراته دی ور سره بیگ چې پاغي کې دنه پودری دا زل دتا $1,000 ملو شي چې پس سره د قرض ادا کولو سره دی خپل کور واپس واخلي د اندازه هم نوي چې پولیس ته د دې کاروبار په اړه کې پته لګي دی دا او د وړو کې ډیلر نه خپل خبريال جوړ کړي دي هغه پولیس ته وایي وي د مال وړلو والتا زمون په جبه کې خچر ویلی شي بل خو په میکسیکو کې یو ډرګ ډیلر ته د بوډا په اړه کې پته ولګي چې خپل مشر سره د دې په اړه کې خبرو کی ډیلر بوډا سره ملو شي وی مال وړل دي خو زما په لار بزي او تمانچه پکې دی ورته وایي وی ټیک دا او مصری خانه ته لاړ شي چې د معمول مطابق ولا هغوی موبایل ورکی او په گاډي کې ولا د حد نه سیوا مال پټ کی چې ورسره هغه جاسوس ولا په گاډي کې او بالپین غونټیم کېږي چې کم پاسل کې ټریکر او بیا دې پتا دې سره روان کی دی بلاره په خوند رواني او د ځان سره غاني وای او دا د اتم زلو چې په لار کې ورته یو بیوسه خاندان ملوش دی هغوی ته ودرېږي چې ډیلر ورته مازه خراب شي خو سفرتو نه وای د شپې په وخت کې ډیلر پای غوډل کې ودرېږي په کم کې چې بوډا هم چې دوی هغه خدو سره پګپوي او د پولیس خبريال داغه د درېدو معلومات د گاډي معلومات د لارې هر څه پولیس ته ورسي د پولیس په سوچ کې هم نوي چې سلو کالو بوډا هم دا حرکت کوي شي بوډا په مزل کې په خار کې داخل شي او د دوی د لارې نوټه لاړ شي چې ډیلر د مخ سری مشر ترنګو کی ودا سلی ونی دی په لار کې چې دی سهم غواړي او چرته هم غواړي خغه کوي خو مشه د غوسه کېدو په ځای باندې یو خبرو کی زمونږ د کار مطلب دی د طریقې نه سحر په وخت دوی هغوی له هم خوراکي او سیو ځان له هم وې د ژوندۍ نه مزه اخلي مړه دوی چې څنګه گاډو تر خطو والی نو پولیس ډیلر ودرای چې بوډا د پلار په حیثیت رامخ کی چی ودا غریب مزدور دی ما په چکر ځان سره راست دی او وی په گاډي کې صرف د کار سيزونه
ځایونه دي زمونږ نه څه خوراک پاتې شوی دی دا تاسو واخلئ پولیس هم حیرانه شي او دوی ته روان شي چې ډیلر ته خوشحالۍ نه خوله نه راټولېږي ویوس مې ومنه شل د پاسه 200 کیلو پوډر په کامیابۍ سره د رسولو نه پس د ډیلر مشر دومره خوشحاله شي چې دوی د ځان خواله راوغواړي او په خپل خاص کسانو کې شامل کړي دوی نه پس د نوسۍ د نتیجې پروګرام ته ورسي چې لور سره د کېناستو په وخت کې هغه پاسي خو ښځې چې په لاس د سرو کړو ویني نو په خندا کې ورته وایي وی هغه له کتې چې چا پټ په پټه د نوسۍ ټول فیسونه داخل کړي دي چې بوډا ورته وایي دا راز چاته وایم پولیس ته د دوی په باره کې اطلاع ملو شوې وه او په مصري خاني باندې چاپه ووهي خو د ثبوت د نه ملاوېدو د وجې واپس لاړ شي بل خوا د ډیلرانو مشر په میکسیکو کې په خوشحالۍ د نشانې مشق کوي چې ناڅاپه د شاته نه څوک وولي او مړیږي دا د دوی د نوي مشر کسو چې دا هر څه صرف دې دپاره وکړل چې د کسان د نه عبرت واخلي چې مال په وخت رسول پکار دی او بیا بوډا راګیر کی هغوی لاول په خبرو یری او بیا ورته مړ وخایي خو هغه د یریدو واره نه چې څه د وجې هغوی دې منتخب کی او مال ولا ورکي پولیس ته د لاره معلومه شوې وه او خبریال یې خبردار کی وی سړی دروته پولیس ناست دي او په خپل منځ کې مشوره کوي او په کیمرو کې قتل کوي چې دغه کمرې ته یو موټا سړی ورننوځي د پولیس دا شک پیدا شي چې هغه خچر دا دی بوډا یې هم ویني خو ځان پې ناغرضه کي چې په نیمه شپه کې پولیس راشي او د ده په ځای موټا ګرفتار کړي په سهار کېدو باندې بوډا د پولیس والا په هوټل کې وویني او همدغه په خوا کې کیني او چیس کی او د کپ جوړول دپاره ورته وایي ما د ځوانۍ نه واله تر اوسه پورې خپل ښځه او بچي وپالل او اوس مې نه خبره مني او نه راله وخت راکوي زما خو تا ته دا مشوره ده چې ځان له په خپله خوشحالي ورکول پکار دي د کومه پورې به غله نیسي او بیا په خپل 12 سفر روان شي چې په لاره کې به تا د نوسۍ رنګ راشي وینیا مې مرګ سره په جنګ ده چې دوی ورته وایي زه خو په بل ملک یم چې هغه ورته د غوسې نه رنګ کټ کړي او دوی مجبورا د هسپتال طرف ته مخه وکړي چې په راتلو سره ښځه ورته وایي ما همیشه تا سره مینه کړې خو چېرې هم تا ماله د هغې په بدل کې وخت خاطر مرانه کړه دوی دواړه په خپل منځ کې خبرې کوي او دا ټول منظر یې لور ویني او په اول ځل چېرته مور او پلار په خوشحالۍ ویني چې د هغې زړه هم نرم شي او پلار سره روغ وکړي یو خوا دوی د خپل خاندان سره په اول ځل چېرته روغ شي او بل خوا ډیلران د 3 ورځو نه د په انتظار او مسلسل ورپسې رنګونه کوي خو ده را فیصله کړي چې د مرګه پورې به یو خوا هم نظم د ده ښځه وفات شو د هغې د هغې رسوماتو ادا کولو نه پس دوی په خپل کار پسې روان شي چې په لاره کې د ډیلر کسان یې ویني او ګاډۍ ورپسې ور روان کړي دوی یې ګیر کړي خو ولې چې مال بچو نو څه ورته هم ونه وایي خو دوی ته را پته نه چې د کټا د موبایل ریکارډینګ د پولیس والا اوري او هلیکاپټر ورپسې را روان کړي پولیس والا هغوی مړه کړي او دې ګرفتاري ورکړي چې پولیس والا ورته وایي تا خو موږ له زړه پوخ کړه عدالت دې د یو ریټایر فوجي په بنیاد باندې معاف کړي خو دوی د ټولو خلکو وړاندې په خپله د خپل جرم اعتراف وکړي وي دا سزا د دې دپاره چې ما خپله زندګي ټوله د کوره بار تېره کړه او چېرې مې هم د خپل ښځې او بچو حق ادا نه کړی شو تاسو ته دا ننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای